خوارجو لوی علامه ده. خوارج موږ څنګه پیژنو؟ هغه په تندې خو نه لیکل چې دا خوارج دا خارجي ده. د خوارجو لوی فرقه حروریه ورته وایي. حروره یو علاقه ده. داغه څخه د خوارجو د فکر تنظیم او انتصاب سوی ده. حروریه فرقه بخاری شریف کې روایت راځي ان الحروریه هم شرار خلق الله. حروریه د الله په بندگانو کې بدترین خلق دي. ولی څه کړی دي؟ زنا کوي نه، غلا کوي نه، قتل کوي نه، غلط کارونه یو کارم نه کوي. بدترین خلق ولی دي؟ لانهم انطلقوا الى آیات نزلت في حق الكفار فجعلوا على المسلمين يا مؤمنين. هغه آیاتونه چې د کافرانو په حق کې نازل وي، الله تعالی د کافرانو په حق کې آیاتونه نازل کړي، هغه آیاتونه راوخلي او د مسلمانانو په سر یې چسپاني. دا د خوارج لوی علامه ده. که خوارج تاسو نه پیژندل بس په دې علامه یو پیژنئ. خوارج چاته وایي چې د کفار آیاتونه په مسلمانانو فټږي. د کفار آیاتونه جدا دي، د منافقینو آیاتونه جدا دي، د مسلمانانو آیاتونه جدا دي. د مسلمان د پاره خپل لایحه عمل ده، د کفارو د پاره جدا دي او د منافقینو د پاره جدا. نو دوی سکی د کفارو د فټکی په مسلمانانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې فرمایله الا اخبرکم بالمؤمن، ستاسو خبر نکم د مؤمن څخه چې مؤمن چاته وایي. صحابه کرام ورته فرمایل چې یا رسول الله خبر موکا. نبی علیہ السلام فرمایي المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. مؤمن هغه دی چې مسلمانان پر خپل نفسونو، په خپل ځانونو، په خپل مالونو باندې دی امین وشمیري، امانتدار وشمیري. کله مال ورکړه برته واپس درکې، که ستا د مال اطلاع ده ته ود اغلا نه کوي، ستا د نفس نه خرابوي، ستا عزت نه مجروح کوي، دا مؤمن ده. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمان کامل هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې د آفت نه او د ژبې د خرابۍ نه محفوظ پاتې سي او د لاس د شر څخه محفوظ پاتې سي. دغه کامل مسلمان. والمجاهد، نبی علیہ السلام فرمایي اصلي مجاهد هغه د من جاهد نفسه فی طاعت الله. اصلي مجاهد هغه ده چې د الله تعالی په فرمانبرداري او په اطاعت کې خپل ټول زندگی مصرف کوي او کوشش وکړي. والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. مهاجر هغه دی چې د خپل ګناهونو، د خپل خطاياو، د خپل هغه بد کړنو څخه هجرت وکړي او دغه طرف څخه واپس نیک لارې ته. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي اعبدوا الله کانکم ترونه. د الله عبادت داسې وکړئ لکه تاسو چې الله ګورئ. وعدوا انفسکم من الموتى. خلکو تاسو ځانونه جوړ کړئ لکه تاسو چې مړه یاست. دای ځانونه فرض کړئ لکه زه چې مړ یم قبر ته ایښی یم، ما سره حساب کتاب شروع ده. او بل واعلموا ان قليلا يغنيكم خير من كثير يلهكم. هغه لږ دنیا چې تاسو بس پکېږي هغه ډیر شه ده تر هغه ډیره دنیا